درمی حنزلہ پاتی کی گنا غزا کوي سمرا بختور دے چه رسول جنازہ کوي درمی حنزلہ پاتی کی گنا غزا کوي سمرا بہترین دے چه رسول جنازہ کوي درمی حنزلہ. حنظله رضی الله عنه تاسو پیژنئ داغه د قربانی کې تاسو ورته سوباریان شي ځوان علیکم او پلاری چې دین هغه د اسلام غټ دشمن وو او زوی ته ګوره چې دې سړی ته الله وشته دی چې تاریخ یاد ساتي. حنظله رضی الله عنه چې کله واده وکړو او دا واده د چا د لور سره کړ عبد الله ابن ابي ابن سلول او منافق چې مشر منافق دا غلور و دا غي سره واده وکړو ځوان لک او پیغله جنې او ولني شپه چې د څنګه کورواله شروع کړو د خې سره نه په مدینه کې دا واشو چې حي علی الجهاد جهاد لراځي. اوس حنظله رضی ځوان لک ته صحیح ده لکه مونږ چې په کټونو کې پراته یو مؤذن وي حي علی الفلاح مکمل بازار رواج او بس منزله زو د منزله خو بزی بیا برازي وینه پکې نه لګي نور څه پکې نه لګي خلاص منټه پکې لګي مونږ دغه لکسین چې مونږ نه زو حي علی الجهاد راشد الجهاد طرف ته حنظله رضی एकदम رپاسي او د خزي ته یو کارو کوي څه وي زما د اسره وبسه او غمل تیار او زه خپل سامان رالم تورې رواسه داګ رواسه چرته روانې ته پیغله جنې ته دغه شان پریدي او بیا اولنی شپه نو دا اولنی شپه خو پوره کې سبب جهاد لاړ شي لک جون خو تیر کا ستاسو بچی منشتي بچی به پیدا شي د پلار سوچوګه د مور سوچوګه د خزي په سوچوګه نه هر څه چې تیر کړو به وته کو ته خزي وي حنظله به کله ملایوي به په جنت کې ملایوي به ګوره کوم ته ملایوي شو چې کله جنگ لار احد جنگ او جنگ ختم شو په اخر کې چې کتون حنظله رضی الله عنه مړ پروتو او بت سسیدي صحابه رسول الله دنه وبس سیږي ملائکه له غسل ورکړي بیا رسول الله هغه ته کتو او مخ به ته وړ و به خندل بیا هغه ته وکړي بیا به مخ وړ و به خندل صحابه رسول الله تاسو ته وګورئ بیا مخ وړ و خندي ولي وې زه خاندم په دې چې په جنت کې د حور په منځ کې جګړه ده یو وی چې حنظله زما ده او بل وی چې حنظله زما ده تعریس الجنه ده جنت کې به د واده شي الته به لړ خپل هر څه پوره کړی دي ولې ځکه چې دنیا کې یو قرباني ورکړه خپل زنانه پرې خوده او به دې زنانه پرې خوده چې بالکل پیغله جنې او به دې وخت کې پرې خوده چې اولنی شپې والله کدا کار من کولې شو. عماره بنت كعب المازنيه رضي الله عنها عماره فغزو احد کې د رسول صلی الله علیه وسلم جهاد لا زنانه تلی وها نو جهاد خو بدوی نه کو خدا تلی و د مجاهدینو له بور کولې پټي به لګوله مشرخه زو مشرخ دغه تلی و په دې منځ کې پر رسول صلی الله علیه وسلم څه حالت راغلی او غسیرت موږ بیان کړم نو تاسو معلومي چې په منځ کې دې سي आवाज پکې مو چې رسول صلی الله علیه وسلم مرشه او بدا کافرانو ټول راجم شو پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې بیرته الحرب چې رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کړی و هغه واقع مشهوري کله چې دی ولید چې ان النبي صلى الله عليه وسلم قد احيط به رسول صلی الله علیه وسلم خلق چا پیری شي دي کافران او دا به دغه طرف تیریدا او بلاس کو سره وبوي او پټي مټي را سامانونه راغستي نه چې څنګه رسول ته وکړو به د سری چې دا وځو د رسول صلی الله علیه وسلم اخوا کې سره څوک نشته بس په ځیبانه خپل وبو سامان هرڅ کې خو او لار دی وزینه تور راوغستا او میدان جهاد ته دغه مشر خزره کوزه شو لګیاو د دې غټو کمانډرانو سره داغه سړو سره لګیاو چې هغه په دې جنگونو کې تجربه و داغه سړو سره لګیاو چې دغه سره مقابله ډیره ګرانه و دا سره لګیاو
او تقاتل اشد القتال سخت جنگ په دغه ورځ باندې ام عماره کړي او دیارلس گزار به د توري لګیدي دیارلس گزار د توري دیارلس گزار به لګیدل خو د یو گزار ډیر خراب کړو کوم چې د 60 سره لګیدل هغه به بیا غنخه به پاتې شو نه په روایت کې راځي چې کله هغه د جنگ کو رسول سم ورته کتو رسول سم داسې لري نو کتو ام عماره لګیدل توري راغسته ده او دیارلس گزار به رسول مت لري نه من یطيق ما تطيقين یا ام عماره وي دغه طاقت بچا کړي کوم چې پتا کړي وي دغه طاقت بچا کړي دا کوم چې پتا کړي دا خو بچا کې نشته چې کله ارسه ختم شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلینی یا ام عماره سو غواړه کنه دا رسول الله عادتو چې کله به وسړي چې غټه قرباني ورکنه هغه ته به وي سو غواړه ام عماره وي سو غواړه دا زمونږ زنانه اول خدای کار کولای شي کوي به چې ته د سره زر وې چې کپڑے وې ام عمر وې سو غواړه هغه وته وی یا رسول الله الله تسوالک ان نرافقك في الجنه چې په جنت کې ته زمونږ گاونډي شي وې دا غواړه خو رسول الله صبر زما خاونم او زما د دو زامن دی یو حبیب دی یو عبد الله چې دا موږ سره په جنت کې یوځي چې دا درېونه ما سره یوځي شي او بیا موږ تاسو سره یوځي زه دا غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم اجعلهم رفقائي في الجنه یا الله دا ټول خاندان ما سره په جنت کې یوځي دا دوا د رسول الله د خلینو چې راوتی د غټه قرباني راوتی دا ته دې شوګي دې مشرخه زه بشه دیالس گزار به توري وره دیسی جذبه پتا کی دیسی ایمان پتا کی لکه څنګه چې باغی کو چې قرباني به تور کی موږ د دې وړو قرباني د خلکو ته وایو خلک ورکول ته تیار نه الا من رحمه ربي نو کوشش کوي چې الله سبحانه وتعالى دین د پر قرباني ورکړي کله قرباني د پیسوي کله قرباني د مالی او کله قرباني د بچوي او کله د وخي او کله د زی او کله د ټیمي کله د وسای کله د بدني هر څه قرباني رب العالمین ورکا ډیر وفادار ذات ته چې سول ورکړي بدل کې ډیر زیات تر کوي